زه ډیپلوم انجینر ګل احمد د تولید امونیا عامر. دلته چې تاسو ګورئ دا د تجزیه هوا څانګه ده. دلته هوا ویشل کېږي په دوه عنصرو اکسیجن او نایتروجن. یو سلسله هغه لري ټکنالوژیکي پروسه لري. هوا اخلو موږ د اتموسفیر نه فشاري کمپریسورونه لرو. دا فشار تګیږي بیا ورکول کېږي د تجزیه هوا بلاکونو ته. تجزیه هوا بلاکونو وظیفې دا دي چې دا هوا وویشي په دوه برخه یا په دوه عنصر اکسیجن او نایتروجن. اکسیجن نایتروجن بیا د تبادل حرارت سره حرارت بیا په غازي تبدیلیږي. بیا موږ ذخیره‌ګاه لرو د اکسیجن او د نایتروجن ذخیره‌ګاهونه لرو. دا هلته ذخیره کېږي بیا په فابریکه کې استعمالیږي. دا اکسیجن اکثرا د شفاخانونه د شخصي ګټو لپاره دلته خلق راځي دا اکسیجن په قیمت باندې اخلي او بازار ته یا شفاخانه ته ویسي. په شپه ورځ کې دا دوامداره پروسه ده. دا دوامدار فعاله ده. په هر یو ساعت کې زر اتموسفیره قدرت لري دا اکسیجن. دغه فابریکه خو تقریبا 50 کاله کېږي چې دا فعاله فابریکه ده. دا فابریکه داسې فابریکه ده چې کیمیایي فابریکه په سطح د منطقه دریمه فابریکه ده. ولې نن د ګاز د عدم موجود ګاز له امله یو بخش رول شوی دی غیر فعال دی د کود بخش او د برق او د اکسیجن او نور ګازونو بخشونه فعال دي.